که قاضي دې عدالت کړي که ملا دې امامت کړي که قاضي دې عدالت کړي که ملا دې امامت کړي غټان لاس په تله ناست دي که سخي دې سخاوت کړي غټان لاس په تله ناست دي که سخي دې سخاوت کړي څوک د حسن په تخت ناست دي څوک د حسن په تخت ناست دي ناس په خپل معصومیت کړي له یوې مخې لګیا دي سر تر پایه مشقت کړي له یوې مخې لګیا دي سر تر پایه مشقت کړي یو زما خونه د خواره په ما هر بربریت کړي یو زما خونه د خواره په ما هر بربریت کړي بس پښتون چې انصاف غواړي خلک وایي بغاوت کړي ډېرو ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات درته پیش کوم الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله یې له ډېر ګران ملګري عدنان بیټني سره ناست یو او خپل خوندور کلامونه به ځینې اورو به تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ وي اول خو درته عدنان صاحب په خپل پروګرام چې هرکلی وایو ډېره مننه جي بیا دا وایو چې شاعري مو شروع کړې ده څومره وخت په کېږي شاعري خو دومره وخت نه کېږي تقریبا خو له بچپن نه ما دا شعرونه اورېدل په شعر به بالکل پوهېدله نه خو شوق مې ډېر زیات و دې سره کتونکو ته به زه دا ووایم چې که چیرې تاسو نه وئ یا اظهار صاحب نو زه به دلته نه وم تاسو له وجې نه ما دې ته قدم ایښی ده سمه ده ډېره مننه په نن پروګرام کښې د موږ ملګرو ته به کوم شعرونه پیش کوئ په یو نظر د زړه زمانه وړی مازدیګر و په یو نظر د زړه زمانه وړی مازدیګر و دا ستا د بېلتون غږ چې په ما وشو سوړ سهار و په یو نظر د زړه زمانه وړی مازدیګر و دا ستا د بېلتون غږ چې په ما وشو سوړ سهار و چې ستا د هر یو راز یې داسې ورو ورو خبرولم نور څوک خو جانانه ستا د کلي یو رهبر و ډېر زبردست او هر چا چې خپل زور وکړو ته یې وړل یو بل ته هر چا چې خپل زور وکړو ته یې وړل یو بل ته د صبر په مقام باندې ولاړ ده که د غر و ډېر زبردست هر چا چې خپل زور وکړو ته یې وړل یو بل ته د صبر په مقام باندې ولاړ ده که د غر و او عدنان به ترې یو ورځې خامخا را پرېوتلو عدنان به ترې یو ورځې خامخا را پرېوتلو ولاړ د سیند په غاړه او د شګو په کمر و بیا به درته یو شعر ووایم امید صاحب یو شعر ده چې د هېرولو یو هنر را زده که لاړ شه خیر دی د هېرولو یو هنر را زده که لاړ شه خیر دی هسې هم تللي خلک بیا چېرته واپس نه راځي د رنګه له رنګه تورې د جامې کړي دي او نن خو دې بیا په ځان نخرې کړي دي له رنګه تورې د جامې کړي دي او نن خو دې بیا په ځان نخرې کړي دي زه یې لا اوس هم په دعا کې ستایم څو ځله ماته یې خیرې کړي دي زه یې لا اوس هم په دعا کې ستایم څو ځله ماته یې خیرې کړي دي او زه په لمانځه کې خطا شوی هم یم زه په لمانځه کې خطا شوی هم یم د چا په خیال کې مې سجدې کړي دي ډېر زبردست اوس هم هغسې مې په زړه کې پروت دی اوس هم هغسې مې په زړه کې پروت دی د هېرېدو مې تجربې کړي دي اوس هم هغسې مې په زړه کې پروت دی د هېرېدو مې تجربې کړي دي اوس نه هغه راځي نه زه ورځمه اوس نه هغه راځي نه زه ورځمه بېلتون مو منځ کې فاصلې کړي دي اوس نه هغه راځي نه زه ورځمه بېلتون مو منځ کې فاصلې کړي دي او عدنانه څنګه به یې هېره کړمه عدنانه څنګه به یې هېره کړمه یو څو خبرې یې خوږې کړي دي ډېرو ګرانو ملګرو دا و عدنان بیټنی تاسو ته خپل کلام پیش کړی موږ خوانجنې واخیسته یقینا امید کوو تاسو به مو خوانجنې اخیستی وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېږي په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره یو وجته کېږو موږ ته راکړه اجازت د لوی الله په امان